بسم الله الرحمن الرحیم. د کلاس 6 جنرال ساينس دویم نمبر چپټر مونږ شروع کړی وو، ریپروډکشن ان پلانټس. په بوټو کې د نسل زیاتوالی، افزایش نسل. مونږ پکې تر دې ځایه پورې کړی وو چې سیکشوال ریپروډکشن څه ته وایي په تېره ویډیو کې، چې کله میل او فیمیل د زنانه او د نارینه خلي رایوځای شي او هغه فیوژن وکړي، د یو بل سره یو ځای شي، بل یو شکل ته جوړ شي، هغه ته زایګوټ وایي، او هغه بیا غټ شي، ډیوایډ شي، نو پوره بوټی به ترې جوړ شي. په بوټي کې به بیا ګل وشي، تخم به پکې کېږي، او دا سایکل، دا چکر چې دی نو دغه شانتې به روان وي. نو د ریپروډکشن دغه قسم ته د نسل زیاتولو دغه قسم د سیکشوال ریپروډکشن وایي، جنسي تولید ورته وایي. هغه په تېره ویډیو کې تاسو کتلی شئ. نننی چې کوم ټاپک دی هغه د ای سیکشوال ریپروډکشن. د ریپروډکشن هغه قسم چې دی ته غیر جنسي تولید وایي. غیر جنسي مطلب دا دی چې په دې کې به د ګل او د تخم څه کار نه وي، د زنانه او د نارینه د خلیو پکې څه کار نه وي، نو دې ته غیر جنسي تولید وایي. او کوم نوی نسل چې زیاتېږي نو هغه به د بوټي د بلې حصې نه زیاتېږي، لکه د تخم او د ګل نه به نه زیاتېږي، خپل نسل به نه زیاتېږي. خپل نسل چې زیاتی نو دا به څه په بله طریقه باندې کېږي، د ګل نه بغیر به زیاتېږي نسل. دغه ته ای سیکشوال ریپروډکشن وایي. په تفصیل کې اوس وایو. پیج نمبر 14 دی، 14 نمبر صفحه ده. Have you grown any cutting a plant؟ وایي تا چېرته داسې بوټی غټ کړی دی چې هغه یې کټ کړی، کټایي دې ورته کړي، څه ځای دې ترې کټ کړی، څانګه، ژرله وغیره، تنه، او هغه تا غټ کړی، داسې بوټی دې چېرته غټ کړی دی. کټینګ ا پلانټ دې چېرته کړی دی، چې کټینګ ا پلانټ دې کړی او بل بوټی دې غټ کړی. نو کین یو ګرو پلانټس وداوټ یوزینګ سیډس؟ او تا چېرته داسې بوټي غټ کړي چې بغیر د تخم نه وي. سیډس تخمونو ته وایي. نو ای سیکشوال ریپروډکشن داسې ریپروډکشن دی چې اوس دغه ډیفینیشن دلته وایي چې ای سیکشوال ریپروډکشن انوالوز په غیر جنسي تولید کې شامل دي زموږ سره پرمیشن اف نیو پلانټس، د نوي بوټي جوړېدل. پرمیشن جوړېدل ته وایي فرام ویجیټیټیو پارټس، د داسې حصو نه چې هغه زموږ سره د ګل حصه نه وي بلکې ویجیټیټیو پارټس وي، لایک روټ، لکه ژرله، سټیم اینډ لیوز، تنه او پاڼې. نو ای سیکشوال ریپروډکشن غیر جنسي تولید، عملي تولید داسې قسم دی د بوټو د افزایش نسل، د نسل زیاتولو، چې په دې کې به زموږ سره نوی بوټی جوړیږي، خو د تخم نه به نه جوړیږي، د ګل نه، بلکې د کوم ځایونو نه به جوړیږي. ویجیټیټیو پارټس چې کوم دي زموږ سره د بوټي، تاسو دوه حصې ویل دي چې د بوټي دوه حصې دي، یو ته ریپروډکټیو پارټ وایي، یو ته ویجیټیټیو پارټ وایي. ریپروډکټیو پارټ چې دی نو هغه ګل دی، او ویجیټیټیو پارټ چې دی د بوټي یا تنه ده او ژرله او څانګې دي. نو دلته په ای سیکشوال ریپروډکشن کې داسې وایي چې یاره دا به زموږ سره یو نوی بوټی جوړیږي، خو هغه به له داسې حصو نه جوړیږي چې کوم د بوټي ویجیټیټیو پارټس دي. ویجیټیټیو پارټس دغه دي، تاسو ته ما وویل او دلته یې لیکلي هم دي چې ژرله ده او تنه ده او پاڼې دي. دا د بوټي په غټوالي کې مدد کوي. لکه د دې خو د نسل د زیاتولو سره څه کار نه و، د نسل د زیاتولو لپاره خو فلاور دی، ګل دی او تخم دی. خو دلته اوس وایي چې دا ای سیکشوال ریپروډکشن د ریپروډکشن د نسل زیاتولو هغه طریقه ده چې په دې کې به یو نوی بوټی جوړیږي د ویجیټیټیو پارټس نه. غیر جنسي، غیر تولیدي حصې چې کومې دي، ویجیټیټیو پارټس ته تاسو غیر تولیدي حصې ویلي، او ریپروډکټیو پارټس ته په بوټي کې هغه حصې چې هغه نه ریپروډکشن کېږي، نسل ته زیاتېږي، هغه ته تاسو ریپروډکټیو پارټس ویل، تولیدي حصې. نو داسې قسم د نسل زیاتېدو چې په هغه کې زموږ سره بوټی خپل نسل زیات کړي، نوی بوټی جوړ شي، د څه په ذریعه باندې، د تنې په ذریعه باندې، یا د تنې نه زیات شي بل بوټی وشي تی، یا روټ د ژرلې نه، یا لیوز د پاڼې نه. نو بیا وایي چې this type of reproduction is also called vegetative propagation. داسې قسم د نسل زیاتوالی، داسې قسم تولید، ریپروډکشن د نسل زیاتوالي ته دویم نوم چې دی نو is also called، دې ته دا هم ویلی شي vegetative propagation. vegetative propagation ورته هم وایي د asexual reproduction ته. نو ویجیټیټیو مطلب دا دی چې د بوټي د داسې حصو نه د بوټي نسل زیات شو چې هغه ګل او تخم نه و، او پروپیګیشن زیاتوالی دی وایي. نو دې ته دویم نوم ویجیټیټیو پروپیګیشن هم وایي د asexual reproduction ته، د غیر جنسي تولید ته. مخکې وایي چې it does not require flower or seed for formation. وایي دا زموږ سره د زیاتوالي لپاره does not require، دوی ته ضرورت نشته فلاور د ګل or seed یا د تخم فارمیشن د جوړېدلو. داسې قسم ریپروډکشن چې هغه زموږ سره د تنې نه کېږي، د تنې نه بل بوټی ته تنه کټ کړي او ناله کې بل بوټی ته وشي، ژرله کټ کړي بل ناله کې بل بوټی ته وشي، یا د یو د بوټي نه پاڼه راواخلي، هغه پاڼه ناله کې بل بوټی ته وشي. نو وایي دې ته د فلاور د ګل او د تخم د جوړېدو ضرورت نشته، بلکې دا به دقه حصو نه کېږي. نو دغه ته چې دی نو asexual reproduction وایي. بیا دلته لاندې ورکړی دی ټیچینګ پوینټ، او ټیچینګ پوینټ دا دی، دا د استاد دپاره اهمیت لري چې دا وړو ته ووایي په کلاس کې ماشومانو ته. کلونز آر جینیټیکلي آیډنټیکل ارګانیزم. دا کلونز څه شی دي؟ کلونز وایي دا کلونز داسې قسم سا لرونکي دي چې دا هوبهو جینیټیکلي آیډنټیکل مطلب دا دی چې دا جینیاتي طور پر، تاسو بیا ووایئ که نه چې د دې دا جینز نه دي، ډي ان اے چې کوم دی د دې د وجود د میک اپ چې کوم دی، دا جوړښت چې کوم دی، وایي دا به بالکل د یو بل سره یو شانتي. کلونز مطلب دی کاپیانې،
په ساده پښتو کې موږ داسې ویلی شو چې لکه موږ کله شناختي کارت راواخلو په فوټوسټیټ ماشین کې کیږو د هغه په شانتې کاپي ته راوځي نو موږ ورته کاپي وایو فوټوسټیټ ورته وایو که نه نو دا کلونز داسې قسم ساه لرونکي دي چې دا بیخي هوبهو د هغه نورو په شانتې چې رقم نه پیدا شي نو کلونز ار جینیټیکلی آیډنټیکل ارګانیزمز دا کلونز چې دی نو دا جینیاتي یو قسم ساه لرونکي آیډنټیکل یو شانتې ته وایي او جینیټیکلی دې ته وایي چې د دیو دا جوړښت بالکل یو شانتې جوړي دغه ته جینیات یو بیا تاسو ووایئ دغه ته کلونز وایي چې بالکل یو شانتي ساه لرونکي لکه اوس مثال کې تور مونږ یو مثال دلته واخلو که نه چې پیاز دی او پیاز چې دی نو هغه مونږ نال کو د پیاز غوټه مونږ ناله کړه او بل پیاز ته وشو نو دا کلونز شو که نه کاپي جوړه شو که نه دغه ته کلونز وایي While vegetative propagation produce natural clones in the palm of crops quickly, easily, at low cost and with less water requirement. vegetative propagation چې کوم دی asexual reproduction چې تاسو وایي چې د بوټي د نورو حصو نه کېږي د ګل او تخم نه کېږي لکه د جرړې نه نوی بوټی کېږي د تنې نه کېږي یا د څانګې نه د پاڼې نه کېږي نو وایي داسې قسم reproduction چې هغه vegetative propagation دی نو دا څه پیدا کوي زموږ سره دا asexual reproduction یا vegetative propagation produce natural clones دا قدرتی کاپیانې پیدا کوي in the form of crops د فصلونو په شکل کې کویکلی په تیزۍ سره ایزیلی په اسانه سره at low cost په لږ قیمت باندې and with less water requirement او اوبه هم لږې غواړي د vegetative propagation والا چې کوم بوټي دي چې زموږ سره د ګل نه کېږي د تخم نه بلکې د بوټي د بلې حصې نه کېږي نو داسې قسم بوټي به زموږ سره دا requirements دا ضرورت چې دی نو ډېر لږ به غواړي لکه د اوبو ته لږ ضرورت وي داسې وایي په لږ قیمت باندې به کېږي لکه ته به نوی څه تخم نه اخلي خو بس د بوټي د یوه حصه به کټ کړې هغه به نه لکې نو څه قیمت خو پرې نه راځي ایزیلي په اسانه باندې کېږي هر تن هم کولی شي کویکلی دغه او دا ډېر زر عمل دی لکه ته د یو بوټي نه څانګه نه لکې غټه څانګه ترې نه لکې نو غټ بوټی به ته وشي که چېرته تا د تخم نه یو بوټی غټولی نو خو ډېر زیات وخت اخلي نو په اسانه باندې زر به نه کېدی نو دا یو کویکلی زر عمل دی ایزیلي اسان دی په لو کاسټ په لږ قیمت کېږي اوبه هم لږې غواړي ریکوایرمنټس یې ډېر زیات اسان دي دې ځای پورې دا ویډیو پوره ده بیا ډېره زیاته اوږدېږي